زموږ واړه عادتونه کولی شي چې زموږ په ژوند باندې لوی تاثیرات پرېږدي. یعنی که موږ ناکامیږو هم د خپلو عادتونو له وجې ناکامیږو او که کامیابیږو هم د خپلو عادتونو له وجې به کامیابیږو. اصلا همدا عادتونه دي چې له امله انسان په خپل چم ګاونډ کې یو خاص شخصیت او نوم پیدا کوي. خو پوښتنه دا ده چې بد عادتونه څنګه پرېږدو او ښه عادتونه څنګه راخپل کړو. د همدې پوښتنې د ځواب لپاره ما دا کتاب ولوسته. د دې کتاب نوم دی اټامیک هابټس. دې کتاب په اوس وخت کې د ډیرو انسانانو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی دی. دا کتاب نه یوازې موږ ته زموږ د ژوند سره تړلي ښه او بد عادتونه راپېژني، بلکې دا هم راته ښیي چې بد عادتونه څنګه پرېږدو او ښه عادتونه څنګه د ژوند یوه برخه وګرځوو. راځئ نن همدا کتاب راوسپړو. په دې کتاب کې اوله پوښتنه دا شوې ده چې ولې ځینې خلک خپلو ارمانونو او هیلو ته رسیږي خو ځینې خلک بیا نشي رسیدلی. مثلا د یو کس ارمان دی چې ښه ژوند ولري، ښایسته کور او اوچت ماډل موټر ولري، خو د وخت په تیریدو سره دا کس خپل ارمان ته نه رسیږي. همدارنګه یو بل کس چې همدا ارمانونه یې کړي خپلو ټولو ارمانونو او هیلو ته په ډیرې اسانۍ سره رسیدلی شي. که ټولو ته ونه رسیږي ځینو ته خو یې حتما رسیږي. نو د دې دواړو ترمنځ کوم هغه مهم توپیرونه دي چې له امله یو خپل ارمان او هدف ته رسیږي خو بل یې بیا نه رسیږي. د کتاب لیکوال جیمز کلیر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي هغه کس چې د ځان لپاره هدف ټاکي یا د یو څه شي ارمان لري او ورته رسیدلی نشي، هغه ټوله ورځ، میاشت او حتی کلونه په دې سوچونه کوي چې څنګه به خپل ارمان ته رسیږم، او په دې سوچونو کې دومره غرق لاړ شي چې بالاخره لار ترې ورکه شي. خو دویم کس چې خپلو ارمانونو ته رسیږي هغه چې کله د یو څه شي ارمان کوي او یا یې د ځان لپاره هدف ټاکي نو یوازې ارمان نه کوي بلکې دې ارمان ته د رسیدو لپاره یو چوکاټ یا سیستم هم جوړوي چې له کومو لارو نه په استفادې سره به د خپل ارمان ته رسیږي. مثلا هغه که سهار له خوبه پاڅیږي د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره به د تقسیم اوقات له مخې مخ ته ځي او د ورځې تر اخره پورې به خپل هدف تعقیبوي. حتی یو وخت داسې راشي چې د هغه د ژوند له عادتونو او خویونو هر څوک پوهیږي چې دا انسان به زر خپلو هدفونو ته ورسیږي. د کتاب لیکوال که څه هم د ژوند لپاره د هدف ټاکل ضرور ګڼي خو له هغې هم ضرور دا ګڼي چې د هدف لپاره یو منظم سیستم یا چوکاټ جوړ کړی شي. هغه وایي چې کامیابي د هدف په ټاکلو سره نه ترلاسه کیږي بلکې کامیابي د هدف لپاره د چوکاټ په جوړولو سره ترلاسه کیږي. د دې کتاب بل چپټر دې ته ځانګړی شوی دی چې له کومو لارو چارو استفاده وکړو چې خپل بد عادتونه پرېږدو او ښه عادتونه راخپل کړو. لیکوال د دې دپاره یوه لاره او چوکاټ جوړ کړی دی او نوم یې ورکړی دی د هابټ لوپ. هغه په دې عقیده دی چې د یو عادت جوړولو یا پرېښودلو لپاره باید 4 لارې تعقیب شي. لیکوال وایي که ته غواړې یو عمل خپل عادت وګرځوې نو د هغې لپاره زمینه برابره کړه یا ورته خپل لاسرسی اسانه کړه. مثلا که غواړې هره ورځ مطالعه وکړې نو کتاب له ځان سره په هماغه ځای کې نږدې کښېږده چېرته چې ته راحتي احساسې. لکه ځینې خلک کتاب ځان سره د خوب د بسترې په بالښت باندې ږدي، ځینې خلک یې د کار په میز باندې ږدي. که کتاب درنه لرې اوسي شاید همدا درته یو دلیل پیدا شي چې کتاب لرې دی، زه سبا به یې مطالعه کړم. همدا لاره په هر کار او عمل کې تجربه کولی شو. په دویم قدم کې هغه کار چې ته غواړې عادت یې وګرځې د ځان لپاره جالب یا دلچسپ جوړ کړه. مثلا که ته غواړې چې هره ورځ ورزش وکړې نو د ورزش په دوران کې داسې څه واوره یا یې وګوره چې څه ورسره ډېره علاقه یا دې خوښیږي. همدارنګه له هغو خلکو سره ناسته پاسته شروع کړه چې څوک دا عادتونه لري. مثلا یو څوک غواړي لیکوالي عادت وګرځي نو هغوی کولی شي چې له لیکوالانو سره اړیکې جوړې کړي، راشه درشه ورسره وکړي نو په دې توګه به یې علاقه هم زیاته شي او نوي شیان به هم زده کړي. درېیمه لاره یې دا ده چې هغه عمل د ځان لپاره اسان او ساده کړه چې ته یې غواړې خپل عادت یې وګرځې. یعنې په اول سر کې دا کار دومره ډېر مه کوه چې زړه دې ترې تور شي. یوازې د څو دقیقو لپاره یې وکړه خو مسلسل یې وکړه. که غواړې کتاب لوستل شروع کړې نو یوازې یوه پاڼه ولوله خو هره ورځ یې ولوله. دا به تا ته دا فرصت درکړي چې د وخت په تېرېدو سره درته دا کار اسانه شي او بیا وروسته د ډېر کتاب لوستلو سره به هم نه ستړی کېږي. لیکوال وایي چې هر عادت په اول سر کې تر 2 منټو یا له دې هم باید کم وشي تر څو عادت وګرځي.
او څلورمه لارې دا ده چې دا کار د ځان لپاره داسې جوړ کا چې تا ته خوشحالي درکړی شي. مثلا هغه کار چې ته غواړې خپل عادت وګرځې که څو ورځې مسلسل دې هم وکړه په مقابل کې ځان تشویق کا. مثلا که چیرته تا ځان سره ویلي چې یو دا کتاب مې ټول ولوس نو بیا به بهر وځم له ملګرو سره به چکر وهم، نو دا کار حتما وکړه. او کله چې د دا کار ترسره کړو له هغې وروسته یو بل تشویقي هدف هم ځان ته همداسې کېده. نو که یو انسان دا څلور واړه کارونه د یو عادت د جوړولو لپاره مسلسل تعقیب کړي د هغه په شخصیت کې به په رښتیني ډول بدلون راشي. خو د اټومیک هیبټس د دې کتاب مهمه برخه دا ده چې بد عادتونه څنګه پرېږدو. لیکوال وایي چې د بدو عادتونو د پرېښودلو لپاره همدا څلور لارې تعقیبول غواړي کومې چې مې مخکې یادې کړې، خو فرق یوازې دا دی چې دا څلور لارې باید سرچپه شي. د مثال په ډول هغه بد عادت چې ته غواړې پرېږدې د هغه مربوط هر شی له ځانه لرې کړه، حتی هغه ځای پرېږده کوم ځای چې تا ته دا عمل را په یادی. یعنې په خپل شاوخوا کې ماحول داسې جوړ کړه چې هغه عادت درته په یاد نه کړي. دویمې دا دی چې دا عمل د ځان لپاره داسې جوړ کړه چې هیڅ جالب یا دلچسپ نه وي درته. لیکوال وایي هغه بد عمل چې ته یې لرې په اړه خپل سوچ بدل کړه. د دې په ځای چې په فایده یې فکر وکړې په بدۍ یې ډېر فکر وکړه. مثلا یو څوک غواړي چې سګرټ پرېږدي نو د دې په ځای چې ځان سره ووایي سګرټ مې دماغ اراموي، له ځان سره دې په دې فکر وکړي چې دا سګرټ له ما بې ځایه پیسې مصرفوي او ورسره مې وجود ته هم ضرر رسیږي. درېیمه لاره یې دا ده چې که په یو داسې عمل باندې روږدی چې ډېر اسانه یا په سهولت سره یې ترسره کې نو کوشش وکړه چې هغه کار د ځان لپاره سخت جوړ کړه. مثلا که ته د موبایل په ډېر استعمالولو باندې روږدی شوی او غواړې چې ځان ته خلاص کړې نو موبایل هر وخت له ځان سره نږدې مه ږده، بلې کوټې کې یې کېږده یا یې داسې ځای کې کېږده چې ساه ورتګ ورته په اسانه نه کېږي. دا کار به د دې لامل شي چې ته په قرار د موبایل له ډېر استعمال نه پرهیز شي. او څلورمه لار یې دا ده چې دا عمل د ځان لپاره داسې جوړ کړه چې هیڅ خوشحالي درنه کړی شي. مثلا د نږدې ملګرو په مخ کې وعده وکړه چې دا عمل به بیا زه نه کوم او که ومې که نو دومره جریمه به ورکوم یا پې شرمندګي احساس کا. لیکوال وایي ډېر وخت انسان نه پوهېږي چې کوم یې ښه عادت دی او کوم یې بد عادت دی. نو په همدې خاطر لیکوال هم ښه عادتونه او بد عادتونه د انسان په هدف پورې تړي. یعنې که ستا عادتونه تا خپل هدف ته نږدې کوي نو هغه ښه عادت دی او که ستا عادتونه تا له خپل هدف نه لرې کوي نو ښه عادت نه دی هغه. همدارنګه لیکوال د ښو او بدو عادتونو تعریف داسې هم کوي چې ښه عادتونه موږ ته په اوږد وخت کې ښې نتیجې راکوي او بد عادتونه موږ ته په اوږد وخت کې بدې نتیجې راکوي. لکه سګرټ څکل به شاید په لنډ وخت کې ستا ذهن آرام کړي خو په اوږد وخت کې ستا د صحت لپاره ښه نه دی. یعنې د عادتونو د بدلون لپاره اول کار دا دی چې خپل عادتونه باید وپیژنو، په ښو او بدو باندې وویشو چې کوم ښه عادت دی او کوم بد عادت دی، کوم ما سره اوږد وخت کې کومک کولی شي او کوم ما له ناکامۍ سره مخ کولی شي. که څه هم په دې کتاب کې ډېر زیات مثالونه او مهمې خبرې نورې هم شته دی خو نچوړ یې دا دی چې موږ هره ورځ څه کوو دا زموږ په عادتونو باندې بدلیږي او عادتونه زموږ شخصیت جوړوي او شخصیت د انسان د ژوند مسیر ټاکي. نو که چېرته کوم ملګری غواړي چې دا کتاب په آنلاین شکل باندې واخلي کولی شي په لاندې ډسکرپشن کې په یو لینک باندې کلیک کړي او له هغې لارې واخلئ. دا و زموږ د دې اونۍ خپرونه. ستاسو له ملګرتیا ډېره مننه. تر بلې خپرونې د الله په امان.